ډاکټر صاحبانو راځو درس ته. فرست اف آل په ایورټیک آرچز باندې خبره کوو. ایورټیک آرچ ډیرایویټیو زموږ سره څه شی دی؟ زموږ سره په انټرایوټراین لایف کې یا یو امبریو کې تاسو وګورئ د دې دغه شیپس داسې وي که چیرې امبریو داسې پروت وي نو په دې ایریا کې داسې یو برخه لري، په دې نیک ریجن کې داسې یو برخه لري. دغه برخې ته فرنجل اپریټس وایي. ډېر صاحبانو دغه برخې ته فرنجل اپریټس وایي. بیا په دې فرنجل اپریټس ته که موږ داسې کټ کړو، په کورونل سیکشن یې وګورو نو دا داسې زموږ سره ښکاري. تاسو ته دا پکچر ښکاري، دا ایریا زموږ سره بیا داسې ښکاري. دغه اپریټس چې دی اصلا د دې نه زموږ سره چې کوم فیس دی، نیک دی او یو څه برخې زموږ سره د غاړې چې دی دا د دې نه رامنځته کېږي. اوس مثال په توګه دا زموږ سره لومړنی دی، یعنې لومړنی برینکل آرچ دی یا لومړنی فرنجل آرچ دی. دا دې سایډ ته په لیفټ سایډ باندې دا زموږ سره لومړنی شو، بیا دا دویم شو، همداسې ښکته تر سکسث پورې شته دی. په دغه کې آرچز کې یو نرو وي، یو پکې آرټري، یو پکې ویني. سمه ده ډاکټر صاحبانو؟ دغه آرچ نه چې کومه ساحه رامنځته کېږي نو د هغې په تعصیب کې به د همدغې ساحې دغې آرچ چې کوم نرو دی دا به پکې تړاو لري، یعنې دا به پکې رول لري. د همدغې آرچ چې کوم آرټري ده دا به اروا کوي دغه ایریا، او د همدغې آرټري چې کوم موږ سره همدغه آرچ چې کوم موږ سره وین دی دا به موږ سره په وردي تخلیه کې رول لري. دا ډېر امپورټنټ دی ډاکټر صاحب، په یاد لرئ. د فیس، د هیډ او د نیک چې کوم مسلز دي، بونز دي، آرټریز دي، وینز دي، نروز دي، دا ټول موږ سره د فرنجل اپریټس یا د برینکل اپریټس څخه رامنځته کېږي. نو په دې باندې خبرې کوم. زه غواړم چې لومړی دغه ټیبل ووایو، دې نه پس به بیا پورته ایورټیک آرچز ته لاړ شو، ځکه چې هغه د دې د آرټیریل ایریا برخه ده، یعنې په دې کې موجود، په دې آرچز کې موجود چې کوم آرټریز دي د دې نه موږ سره بیا هغه ساختمانونه رامنځته کېږي. نو فرسټ اف آل به جنرالایزډ په دې باندې خبرې وکړو. دې کې زموږ سره څو ساحې دي ډاکټر صاحبانو، دې ته مو پام وي. یو خو زموږ سره زه به دغه ریموف کړمه بیا به اسانه شي. یو خو زموږ سره دا آرچ دی، بل موږ سره د هر یو آرچ دې ایریا کې زموږ سره یو کلیفټ هم دی، دې ته پاوچ هم وایي، فرنجل پاوچ. سمه ده. او د دې سایډ نه چې کوم دی دې ته ګروو وایي. د دې ساحو نه هم ځینې شیان جوړېږي، ځینې ساختمانونه ترېنه جوړېږي، ځینې ساختمانونه ترې منشأ اخلي. په دې باندې خبرې کوو. فرسټ اف آل دغه آرچونه په یاد لرئ دا زموږ سره شپږ دي ټوټل. 1 2 3 4 او دا شپږو پورې چې ښکته کړي دي. سمه ده. اوس راځو د هر یو آرچ نه کم کم ساختمانونه رامنځته کېږي، د هغې د کلیفټ نه، د هغې د پاوچ نه، د هغې د ګروو نه څه شی رامنځته کېږي. فرسټ اف آل څنګه چې موږ ویل چې په دې کې به موږ سره یو آرټري او وین وي، یو به پکې نرو وي. نو نرو به کرینیل نرو وي، ځکه زموږ سره په هیډ اینډ نیک ریجن کې کرینیل نروز دي. مسلز چې په دې کې کوم موږ سره کنیکټیو ټیشو موجود ده، د هغې نه به ځینې عضلات رامنځته کېږي، هغه هم وایو د هر یو آرچ سره تړاو لرونکي. کارټیلیجز کم کارټیلیجز ترېنه رامنځته کېږي، غضروفونه کم رامنځته کېږي. د دې سره تړاو لرونکي کم پیتالوجیز دي، د هر یو آرچ سره تړاو لرونکي کم یو پیتالوجین دي. او بیا د هغې د پاوچز نه او د هغې د ګرووز نه کم ساختمانونه رامنځته کېږي. په دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. فرسټ اف آل راځو فرسټ آرچ ته. فرسټ آرچ ته منډیبولر آرچ هم وایي. د دې نه کم یو بلډ ویسل په دې کې موجود چې کوم دا بلډ ویسلز دی، دې نه یعنی په اډلټ لایف کې، په میچیور دغه کې فیټس کې، یا هم موږ سره په ایٹ د ټایم اف برث کم یو سټرکچر موجود وي، از موږ سره میکزیلري آرټري ده. په یاد لرئ میکزیلري آرټري د فیشل آرټري برانچ دی، او فیشل آرټري چې دی دا د ایکسټرنل کیروټیډ آرټري برانچ دی. ایکسټرنل کیروټیډ بیا زموږ سره د کامن کیروټیډ آرټري برانچ دی، او کامن کیروټیډ زموږ سره په لیفټ سایډ باندې چې دی د ایورټیک آرچ برانچ دی، او په رایټ سایډ باندې سب کلیوین آرټري برانچ. دا ټول زموږ سره سیر شو. په دې کې موجود چې کوم نرو دی د دې نه
V2 and V3 څه معنا ده V2 او V3 ته نه رامنځته کیږي V2 V3 V معنا دا ده چې دا ټرایجمینل نرف ښایي زموږ سره سمه ده بیا د ټرایجمینل نرف زموږ سره درې برخې دي ډاکټر صاحبانو V1 V2 V3 او دا داسې منشا اخیستیم د ټرایجمینل نرف د ټرانک نه سوپیریورلی چې دی V1 دی دې ته اپتلمیک نرف وایي دا سیکنډ موږ سره مګزیلري نرف دی دا تھرډ زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره منډیبولر نرف دی نو د فرست آرچ نه زموږ سره مګزیلري او منډیبولر برانچز چې دي دا ترې منشا اخلي په یاد لرئ ها اوس راځو د دې آرچ نه چې کوم مهم مسلز دي موږ سره کوم ترې نه رامنځته کیږي سمه ده یا جوړیږي یو موږ سره مسل اف ماسټیکیشن دی د خوراک پر مهال چې تاسو ژول کوئ د ژولو چې کوم مسلز دي هغه زموږ سره مسلز اف ماسټیکیشن دي ټیریګویډ مسلز دي مسیټر مسل دی زموږ سره سمه ده ها بل موږ سره د ډایګسټریک مسل انټیریور بیلی بیلی څه ته وایي بیلی داسې راوتلې برخې ته وایي سمه ده نو دغه مسل چې کوم دی دې ایریا ته مثلا بیلی وایي و دا ډایګسټریک مسل چې دا دوه بیلیز لري یو موږ سره انټیریور بیلی لري یو موږ سره پوسټیریور بیلی لري دغه انټیریور بیلی چې کوم دا د دې مسل دا موږ سره په نیک په ریجن کې یو مسل دی د دې مسل چې دی زموږ سره سپلای دا انټیریور برخه چې د نرف سپلای یا د دې فارمیشن یا د دې رامنځته کېدل جوړېدل دا د څه نه کېږي د فرست آرچ نه کېږي په یاد لرئ دا پوسټیریور بیا د سیکنډ آرچ نه کېږي صحیح ده په سیکنډ آرچ کې بیا وایو ها کارټیلیج نه کوم نور کوم مسلز دې نه رامنځته کېږي په دې خبرې کوو نور مسلز موږ سره ټینسر ویلي ټینسر ټیمپنای مسل دی یو موږ سره ټینسر ویلي پیلټایني مسل دی ټینسر ټیمپنای چې دی ټینسر ټیمپنای دا موږ سره څه کوي ټیمپانیک ممبرین په ټینس کولو کې یا شخولو کې رول لري سمه ده ټینسر ټیمپنای او بل مسل موږ سره ټینسر ویلي پیلټینی مسل دی چې دا موږ سره په نیک کې دی د نیک مسل دی سمه ده سوري په پیلټ کې دی پیلټ تالو کې دا مسل رول لري کارټیلیج د دې نه کم کارټیلیج د فرست آرچ نه کم کارټیلیج رامنځته کېږي د فرست آرچ نه چې کوم یو کارټیلیج رامنځته کېږي ته میکلز کارټیلیج وایي ډاکټر صاحبان او میکل کارټیلیج نه کم بونز رامنځته کېږي په دې باندې خبرې کوو یو خو موږ سره منډیبولر بون ترې نه رامنځته کېږي مګزیلري بون ترې نه رامنځته کېږي په دواړو سایډو باندې زایګومیټیک بون ترې نه رامنځته کېږي زایګومیټیک بون زموږ سره په دې ایریا کې دی This is زایګوما زایګومیټیک بون دی زموږ سره او بل میلیس او انکس بون دی چې دا دواړه زموږ سره په دننه داخلي غوږ کې شتون لري د غوږ درې بونز دي زموږ سره میلیس انکس ټیپیس نو په دې کې چې کوم میلیس او انکس دی دا د فرست آرچ نه رامنځته کېږي سټیپیس به د سیکنډ نه اب ووایو موږ سره په سیکنډ آرچ چې کله موږ ډسکشن کوو دا بیا ووایو ها د دې سره اسوسییټډ پیتالوجي ټریچر کالینز سنډروم دی حتمني دا سرچ کړئ د دې پکچر وګورئ په ګوګل باندې شته دی او پیری رابنز سنډروم په دې کې چې دی څه شی وي اصلا چې دا زموږ سره فیشل سټرکچر جوړوي دا آرچز نو په فرست آرچ کې چې مشکل راشي نو د مګزیلا او د منډیبولر ریجن چې کوم بونز دي او کوم مسلز دي په دې کې موږ سره ابنارملټي لیدل کېږي دغه ابنارملټي بیا زموږ سره یو خاص سیکوینس یو خاص شکل ورکوي د مریض ته دغه ته چې دی بیا نوم ورکړل شوی دی یو ټریچر کالینز سنډروم دی یو پیری رابنز سنډروم دی ته پیری رابنز سیکوینس هم وایي حتما یې وګورئ ډاکټر صاحبان چې تاسو هغه فیس یاد وي تاسو به دې پوه شئ چې دا موږ سره امبریولوژیک اوریجن دی د دې انجري یا سوري د دې اپیرنس یا د دې بڼې ښه فرنجل پاوچز باندې ګوره پاوچز دا ایریاز دي ډاکټر صاحبانو دا ایکسټرنل ایریاز تاسو ګورئ سوري پاوچز دا انټرنل ایریاز دي دا انټرنل ایریاز تاسو ګورئ دا پاوچز دي زموږ سره او دا چې دي دا ګرووز دي دا ایریا زموږ سره ګروپ دی دا زموږ سره پاوچ شو دا ګروپ شو فرنجل ګروپس ته ور راځو ګروپس نه زموږ سره رامنځته کېږي چې کوم ایکسټرنل یا خارجي ساختمانونه دا به ترې رامنځته کېږي لکه د فرست فرنجل ګروپ څخه که تاسو وګورئ ایکسټرنل آډیټري میټس د غوږ چې موږ سره که دا زموږ سره ایکسټرنل ایر دی اوکې ده دلته زموږ سره زه دا دغه جوړوم درته ټیمپانیک ممبرین دا ټیمپانیک ممبرین شو زموږ سره سمه ده او دا ایکسټرنل آډیټري کینال شو سمه ده او دا کمپلیټ آډیټري کینال شو داسې دا ګورئ تاسو ډېر صاحبانو د فرست فرنجل ګروو نه یعنی د فرست آرچ د دې ساحې نه زموږ سره څه رامنځته کېږي یو خو ایکسټرنل آډیټري میټس ترې نه رامنځته کېږي باندنۍ چې کومه برخه د اوپننګ ده د غوږ دا ترې رامنځته کېږي د آډیټري کینال دا څومره کینال تاسو ګورئ
تر د ټمپانیک ممبرین پورې دا تینا رامنځته کیږي او د ټمپانیک ممبرین چې کوم ایکسټرنل برخه ده دا تینا رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو سمه ده دا د دې نه رامنځته کیږي دا اوس ریموف کوو فردر نو ټیکسټ وایو یو خو دا شو ګوره ایکسټرنل اډیټري میټس مونږ ویلي اډیټري کینال مو ویلي او ټمپانیک ممبرین چې کوم اوټر برخه ده دې باندې خبرې کتاب د دې نه رامنځته کیږي راځو سیکنډ آرچ ته اوس نور ټول اسانه دي تاسو ته معلومات شو یو به کارټیلیج تېنه منشا اخلي یو به تېنه نرو منشا اخلي یو به تېنه آرټریز منشا اخلي یو به تېنه چې دی یو به ورسره اسوسییټډ پیتالوجیز وي او ګروو او موږ سره به څه وي پاوچ به وي نو سیکنډ ته چې راشو دې ته هایوید آرچ هم وایي نو هایوید آرچ ورته وایي نو هایوید بون سره خواوشا چې کوم ساختمان دی دا به ترې رامنځته کېږي دې نه هایوید اینډ سټیپیډیل آرټریز رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو هایوید اینډ سټیپیډیل آرټریز سټیپیډیل آرټري موږ سره په میډل ایئر کې ده خو د دې سره اسوسییټډ تړاو لرونکی چې کوم نرو دی یا نرو چې کوم رامنځته کېږي هغه سیونت نرو دی سیونت یا فیشل نرو چې دی سیونت کرینیل نرو دا موږ د سیکنډ آرچ څخه منشا اخلي راځو امپورټنټ مسلز ته چې کوم د سیکنډ آرچ څخه منشا اخلي نو هغه کې زموږ سره په یاد لري یو خو ډېر اسانه دی ګوره پوسټیریور بیلی اف ډایګسټ ګوره انټیریور چې دی زموږ سره د څه نه رامنځته کېدله د فرسټ آرچ نه دلته پوسټیریور بیلی د پوسټیریور بیلی اف ډایګسټریک چې دی دا زموږ سره سیکنډ آرچ نه منشا اخلي سټیپیډیس مسل ګوره اس نه سټیپیډیس اس نه سیکنډ آرچ چې دی دا زموږ سره سټیپیډیس مسل ته منشا اخلي دی نه نو سټیپیډیس مسل چې دی دا موږ سره په میډل ایئر کې دی سټیپیز بونز پسې اټیچ دی او سټیپیډیس مسل د سیکنډ آرچ نه منشا اخلي د دې ترڅنګ چې څومره مسل او فیشل ایکسپریشن دی نه د فیس د ایکسپریشن چې کوم مسلز دي دا ټول موږ سره د دې سیکنډ آرچ نه منشا اخلي فیشل مسلز چې زموږ سره ټول نیزالس شو زایګومیټیکس شو څومره مسلز چې موږ سره په فیس کې دي یعنی دا زموږ سره د سیکنډ آرچ څخه منشا اخلي کارټیلیج ته راځو کارټیلیج ریکټس کارټیلیج د سیکنډ آرچ څخه منشا اخلي بیا د ریکټس کارټیلیج نه کوم ساختمانونه رامنځته کېږي سټیپس شو سټایلایډ پروسس شو سټیپس موږ سره اوس بون دی په انسایډ د میډل ایئر کې موږ سره درې بونز دي میلیس انکس سټیپس بون چې دی زموږ سره سیکنډ آرچ نه رامنځته کېږي او د سیکنډ آرچ د ریکټس کارټیلیج څخه رامنځته کېږي دې ترڅنګ سټایلایډ پروسس دا زموږ سره د ټمپورل بون نه پروسس زموږ سره ښکته راځي او دغه پروسسز بیا چې دی د هایډ سره د یو لیګمنټ په واسطه اټیچ دی هغې ته سټایلو هایډ لیګمنټ وایي هایډ بون سره اټیچ دي سټایلو هایډ لیګمنټ هم بیا زموږ سره د سیکنډ آرچ ډیرایویټیو شو او د دې ترڅنګ لیزر هارن اف د هایډ بون چې کوم سره واړه خاښونه دي لیزر هارنز دي هایډ بون چې کله اناټمي وایي تاسو به لیزر او ګریټر هارنز وپېژنئ ډاکټر صاحبانو نو کوم لیزر هارنز دي دا زموږ سره چې دی د سیکنډ آرچ څخه رامنځته کېږي د دې سره تړاو لرونکی چې کوم پیتالوجي ده زموږ سره کنجنیټل فیرنجو کیوټانیس فیسټولا ده یعنې د فیرنګس او د سکین ترمنځ یو فیسټولا لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو یو اب نارمل اوپننګ لیدل کېږي سمه ده دا اسوسییټډ ده د سیکنډ آرچ د امبریولوجیک ابنارمالیټي سره فیرنجل پاوچ ته راځو پاوچ ما ویل چې انټرنلی وي یعنې داخل د خوا نه چې موږ سره د سیکنډ آرچ چې کوم پاوچ دی د دې نه زموږ سره څه شی رامنځته کېږي د پیلټین ټانسلز د ټانسلونه ګوره زموږ سره څو نه وه دي کوم چې پیلټاین نه وه ده زموږ سره نو پیلټاین ټانسلز چې کوم اپیتیلیل لایننګ دی په هغې د پاسه موجود اپیتیل دا د څه نه رامنځته کېږي دا زموږ سره د سیکنډ آرچ د پاوچ نه رامنځته کېږي یا فیرنجل پاوچ چې دی کوم سیکنډ د هغې نه رامنځته کېږي په یاد لرئ د دویم نه تر څلورمه پورې چې کوم فیرنجل ګرووز دي سمه ده دا زموږ سره انولوډ کېږي دا د منځه ځي اوبلیټریټ کېږي بندېږي ډاکټر صاحبانو دا بیخي بند شي دغه ګروپس دي زموږ سره د دوه نه تر څلورمه پورې دا ایریا زموږ سره بند شي اوبلیټریټ شي یعنې ان یوټرو په لایف کې راځو تھرډ ته تھرډ نه زموږ سره کوم ویسلز رامنځته کېږي کامن کیروټډ ویسلز کامن کیروټډ په دواړو سایډ باندې او پراکزیمل انټرنل کیروټډ آرټریز سمه ده ډاکټر صاحبانو کامن کیروټډ آرټریز او پراکزیمل یعنې لومړنۍ برخې د انټرنل کیروټډ آرټریز چې دي دا هم ترې رامنځته کېږي دا د تھرډ برینکل اپریټس نه ها کرینیل نرو د دې سره تړاو لرونکی کرینیل نرو 9 دی ګلاسو فیرنجل نرو سمه ده دا د دې نه رامنځته کېږي مهم مسل چې د تھرډ آرچ څخه رامنځته کېږي زموږ سره سټایلوفیرنجیس دی ډاکټر صاحبانو سټایلوفیرنجیس مسل فیرنجل مسل دی زموږ سره د کارټیلیج ګریټر هارن اف هایډ دا زموږ سره د تھرډ آرچ څخه رامنځته کېږي یعنې په کارټیلیج کې موږ دا وویلې کلاسیک کومه پیتالوجي دې سره تړاو نه لري ډاکټر صاحبانو کوم چې فیرنجل پاوچ دی د تھرډ دا ډېر امپورټنټ دی ډاکټر صاحبانو دې ته مو پام وي دا دوه برخې لري زموږ سره یو ډارسل برخه لري یا وینټرل برخه لري د ډارسل برخې نه موږ سره کم یو پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کېږي د ډارسل برخې نه انفیریور پیراتایرویډ
چې کوم موږ سره ګلینډز دي دا زموږ سره د تھرډ پاوچ د ډارسل برخې نه رامنځته کېږي. د وینټرل برخې نه یو ټکی دی چې تایمس دی. تایمس خو دا زموږ سره د تھرډ آرچ د وینټرل هارن څخه چې کوم موږ سره د دې آرچ پاوچ دی د دغه پاوچ نه چې دی زموږ سره کوم وینټرل برخه دی نه تایمس رامنځته کېږي او د ډارسل برخې نه زموږ سره انفیریور پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کېږي. سمه ده. اوس راځو دا ګوره تھرډ ډارسل اینڈ وینټرل. ډارسل وینټرل برخې لري. ډارسل نه انفیریور پیراتایرویډ ګلینډز دي او وینټرل نه تایمس دی. راځو فورث ته. فورث آرچ په یاد لرئ ایورټیک آرچ چې کوم دی یعنې د ایورټا چې کوم هغه کرویچر دی دغه آرچ جوړ کړی دی اسینډینګ ایورټا بیا زموږ سره آرچ او بیا ډیسینډینګ ایورټا. سمه ده. دغه زموږ سره دغه ایریاز د ایورټیک آرچ ایریا چې دا زموږ سره د څن منشا اخلي د فورث آرچ. دلته زما د دې کیمرې شاته دغه دی یعنې د پکچر شاته چې فورث آرچ لیکل شوی دی. سمه ده. نو د دې نه زموږ سره ایورټیک آرچ منشا اخلي په کوم سایډ باندې په لیفټ سایډ باندې په یاد لرئ. په رایټ سایډ باندې به دې نه سبکلیوین آرټري منشا اخلي یعنی د دې نه جوړیږي زموږ سره په رایټ سایډ باندې. دا په یاد لرئ ډېر صاحبانو ځکه چې سبکلیوین چې کوم آرټري دا په رایټ سایډ باندې زموږ سره د بریکوسیفیلیک ټرنک څخه منشا اخیستې ده. راځو په دې سره تړاو لرونکي نرف چې دی اکرینل نرف 10 دی په خاصه توګه کومه ساحه سوپیریور لرنجل نرف چې کوم د دې برانچ دی هغه زموږ سره د فورث آرچ کې موجود د نرف څخه منشا اخلي. مسلز ته راځو. په دې کې کوم مسلز دي؟ کریکوتایرویډ مسل دی. کریکوتایرویډ دا زموږ سره انټرنزیک مسل دی د لرنګس د حنجرې چې کوم انټرنزیک داخلي مسلز دی په هغې کې یو کریکوتایرویډ دی زموږ سره. دا موږ سره د فورث آرچ څخه رامنځته کېږي. ریمیننګ چې څومره انټرنزیک مسلز دي هغه زموږ سره د سکسث آرچ څخه رامنځته کېږي. ففت په یاد لرئ ففت زموږ سره بیخي انولوټ کېږي د هغې نه یو ساختمان هم نه جوړېږي. نو intrinsic muscles of the larynx except cricothyroid چې دی دا زموږ سره cricothyroid نه غیر چې د intrinsic muscle د larynx څومره دي دا د sixth arch نه رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو. ها بیا فورث کې موږ لګیا نو cricothyroid د فورث نه رامنځته کېږي. دې ترڅنګ پیلاټوفرنجیس یو مسل دی دا موږ سره د فورث نه او لیویټر ویلی پیلټینی دا زموږ سره څه کوي پیلټ الیویټ کوي ستونی یا د چې کوم تالو دی د دې په الیویشن کې رول لري دا مسل دا هم زموږ سره د څه نه رامنځته کېږي د فورث آرچ څخه رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو. او سوپیریور تایرویډ کارټیلیج دا زموږ سره د کارټیلیج دی چې دا د فورث څه نه د فورث چې کوم آرچ دی د دې څخه دغه کارټیلیج موږ اخلي. بیا د سکس نه چې د انفیریور تایرویډ کارټیلیج دی دا ډېر سره یو بل سره تړاو لري. فرسټ او سیکنډ که تاسو وګورئ فورث او سکس تاسو وګورئ سمه ده دا ټول زموږ سره یو بل سره لږ غوندې داسې په دغه کې دي موازنه کې دي. ها کلاسیک پیتالوجي چې کوم تړاو لري زموږ سره د فورث آرچ سره دا کوآکټیشن اف ایورټا دی ځکه په ایورټیک آرچ کې نور کوم ابنارملټي نه لیدل کېږي. دې سره تړاو لرونکي ابنارملټي کوآکټیشن اف ایورټا ده. کوآکټیشن څه ته وایي چې دا زموږ سره دا به ووایو دا ټاپک اسانه دی. دا زموږ سره ایورټیک آرچ دی دا زموږ سره ایورټیک آرچ دی نارمل مثال په دې کې به څه شی شوی اوسي په دې کې چې دا یو ساحه به د ایورټیک آرچ چې دی دا به زموږ سره داسې تنګه شوي اوسي دغه ته به یې کوآکټیشن وایي. نو دا ابنارملټي چې دی دا اسوسییټډ ده د فورث برینکل اپریټس سره یا فورث فرنجل چې کوم اپریټس دی آرچ دی د دې سره. ښه دلته راځو سکس آرچ وایو بیا به د دغه پاوچز باندې خبرې وکړو چې د پاوچز نه کم سټرکچرز رامنځته کېږي دا امپورټنټ دی. سکس آرچ کې زموږ سره چې کوم واسکولر سپلای ده یعنې نه کوم ویسلز رامنځته کېږي یا ډکټس آرټیریوسس دی. ډکټس آرټیریوسس هغه ډکټس دی یا هغه آرټري د کوم موږ سره کوم چې زموږ سره په انټرا یوټراین لایف کې د یورټا او د پلمونري ټرنک ترمنځ یو ابنارمل یو اوپننګ رامنځته کوي. ابنارمل به ورته نه وایو ځکه انټرا یوټراین د نارملي او د ولادت نه 24 هارت پس پورې هم دا نارمل سمه ده ډاکټر صاحبان. نو دغه ډکټس نه رامنځته کېږي چې کوم سره د ایورټا او پلمونري ټرنک ترمنځ د اکسیجنیټ ډي اکسیجنیټډ بلډ د شنټینګ باعث ګرځي ډاکټر صاحبانو. په لیفټ سایډ باندې د سکس آرچ نه پلمونري آرټریز رامنځته کېږي. کومه پلمونري آرټري لیفټ پلمونري آرټري او په رایټ سایډ باندې نه رایټ پلمونري آرټري رامنځته کېږي د سکس آرچ نه. د دې سره تړاو لرونکی چې کوم کرینیل نرف دی زموږ سره کرینیل نرف 10 دی. دلته هم کرینیل نرف 10 او دلته هم خو دلته لاندې په سکس آرچ کې چې دی ریکرنټ لرینجل برانچ کوم د کرینیل نرف 10 دی دغه ته نه منشا اخلي دا ترې رامنځته کېږي. په مسلز کې مونږ ویل چې څومره هم داخلي مسل د لرینکس دي په استثنا د کریکوتایرویډ چې کوم موږ سره د فورث آرچ څخه منشا اخلي
پاتې نور ټول مسل د 6 آرچ څخه رامنځته کیږي. ها کارټیلیجز کې خبرې کوو. انفیریور تایرویډ کارټیلیج ګوره سوپیریور تایرویډ کارټیلیج د 4th آرچ څخه رامنځته کیدو. انفیریور تایرویډ کارټیلیج دا زموږ سره د 6th آرچ څخه رامنځته کیږي. دې ترڅنګ چې کوم موږ سره کارنیکولیټر کارټیلیج دی، اریټینوایډ کارټیلیجز دي اینډ کیونیفارم کارټیلیجز دي. دلته ممکن تاسو ته ویډیو کې نه ښکاري خو په یاد لرئ چې کوم کیونیفارم دلته لاندې شته دی دغه که نه د پکچر شته لاندې خو دغه ریکارډینګ چې کوم ایریا دیزي پورې ده. نو کیونیفارم چې کوم کارټیلیجز دي دا زموږ سره هم د 6th آرچ څخه منشأ اخلي او رامنځته کیږي. د دې سره تړاو لرونکي چې کوم اناملی ده یا پرابلم دی یا پیتالوجي ده زموږ سره پیټنټ ډکټس آرټریوسس دی. یعنې دا ډکټس آرټریوسس چې ابنارملی زموږ سره په ماشومانو کې پاتې شي دا پیټنټ شي. پیټنټ یعنې پاتې شونکی پیټنټ ډکټس آرټریوسس سمه ده. ها اوس راځو فرنجل پاوچز ته. د 4th فرنجل پاوچ هم زموږ سره د 3rd په څیر باندې ډارسل او وینټرل برخې دي په یاد لرئ. کومه چې ډارسل برخه ده هغه موږ سره د 3rd آرچ د ډارسل په څیر باندې پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کوي. خو دا کوم یو ګلینډز رامنځته کوي؟ دا زموږ سره سوپیریور پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کوي. ګوره په دې کې تاسو غلط نشئ. کوم چې موږ سره 3rd آرچ دی، 3rd آرچ خو پورته دی صحیح شو، 4th آرچ ښکته دی. انسان فکر کوي چې دغه 3rd نه به سوپیریور رامنځته کیږي او 4th نه به چې دی انفیریور رامنځته کیږي پیراتایرویډ چې کوم غدوات دي. خو داسې نه ده. د 3rd آرچ نه انفیریور پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کیږي او د 4th آرچ نه چې دی سوپیریور پیراتایرویډ ګلینډز رامنځته کیږي. بیا د 3rd چې کوم وینټرل برخه ده د هغې نه تایمس رامنځته کیږي او د 4th چې کوم وینټرل برخه ده د فرنجل پاوچ د هغې نه زموږ سره څه شی رامنځته کیږي؟ د هغې نه زموږ سره پیرافیلیکولر سیلز یا سی سیلز چې کوم د تایراید غدې ایکسټرا سیلز دي په پیرنکایم کې شتون لري او دا کلسیټونین افرازوي. دغه سیلز د 4th آرچ د وینټرل برخې څخه رامنځته کیږي. ډاکټر دا موږ سره فرنجل یا برینکل اپریټس و. اوس راځو دغه کې موږ آرټریز ویلې دا به تاسو ته اسانه شي. اسانه به په دې شي چې دا اوس هغه ایورټیک آرچز دي چې کوم موږ سره په فرنجل اپریټس کې موږ ولیدل دا هماغه آرچز دي بل شی نه خو صرف آرټریز دي ترنه راغستې دي. ګورو چې د دې نه کم کم سټرکچر رامنځته کیږي دا به تکرار هم شي. کوم چې زموږ سره فرسټ آرچ دی ډاکټر صاحبانو کوم چې زموږ سره فرسټ آرچ دی د فرسټ آرچ نه موږ سره میګزیلري آرټري رامنځته کیږي صحیح ده. سیکنډ آرچ نه زموږ سره څه رامنځته کیږي؟ هایوید آرټري او سټیپیډیل آرټریز ترنه رامنځته کیږي. د 3rd آرچ نه موږ سره کامن کیروټیډ آرټریز او پراکزیمل یا نږدې یا لومړنۍ برخې چې کوم د انټرنل کیراټري دي دا ترنه رامنځته کیږي په یاد لرئ. ښه 4th آرچ به لیفټ او رایټ باندې موږ بیل بیل دغه کوو ځکه بیل بیل سټرکچرز ترنه رامنځته کیږي. چې کوم لیفټ 4th آرچ دی د دې نه موږ سره سمپلی ایورټیک آرچ رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب د ایورټا چې کوم دغه آرچ دی دا د دې نه رامنځته کیږي. دې سره کلاسیک پیتالوجي اسوسییشن موږ ویل چې کوارکټیشن اف ایورټا دی. سمپل پیورټا کې یو ابنارملټي او هغه کوارکټیشن دی سمه ده کنجنټل. بل موږ سره رایټ دی. رایټ سایډ ته چې کوم 4th آرچ دی دې نه زموږ سره رایټ سبکلیوین آرټري منشأ اخلي. دې څخه په رایټ سایډ باندې سبکلیوین آرټري رامنځته کیږي. ها 6th آرچ ته راځو. 5th پرې دی. 5th ما تاسو ویل دی یو سټرکچر هم نه رامنځته کیږي دا د منځه ځي. لیفټ 6th آرچ یعنې په لیفټ سایډ باندې چې کوم شپږم آرچ دی لیفټ 6th آرچ دې نه ډکټس آرټریوسس منشأ اخلي او د دې ترڅنګ چې کوم پلمونري آرټریز یعنې لنګس ته بلډ لیږدونکي آرټریز چې کوم دي هغه چې کوم لومړنۍ برخې دي اپراکزیمل برخې دي هم ترنه منشأ اخلي. د دې سره تړاو لرونکي کلاسیک پیتالوجي نو چې ډکټس آرټریوسس ترې رامنځته کیږي نو څه شی پیتالوجي ورسره اسوسییټډ ده؟ پیټنټ ډکټس آرټریوسس ورسره اسوسییټډ دی. راځو رایټ سایډ ته چې کوم 6th آرچ دی نو په رایټ سایډ باندې دې نه موږ سره فقط او فقط پراکزیمل پلمونري آرټریز دا ترنه منشأ اخلي. نو دا زموږ سره ایورټیک آرچز. اوس راځو دلته یو کوېسچن دی دا سالو کوو چې ډېر امپورټنټ هم دی. تاسو ته به اندازه وشي چې په دې اپریټس کې څه رقم سوال څه نوی یو سوال موږ ته راتللی شي په ایګزام کې. دا موږ سره سټینډرډ دی ورلډ کوېسچن دی په دې باندې تاسې پریکټس کولی شئ. ها دې ټایم کې هم تاسو کوېسچن پاس کولی شئ چې ریډ یې خپله کوئ سمه ده او آنسر دغه کوي. خو زه درته ایکسپلین کوم بیا لاست کې ټایم در کوم چې مثلا تاسو آپشن سلیکټ کړئ. 57 year old یو نفر راغی موږ ته
هایپرټنسیو دی زه شارټلی وایم زه پوره ټیکسټ نه وایم چې تاسو دا مهم ټکي ته راځي کوم به تاسو خامخا ووایئ هایپرټنسیو دی هارسنس اینډ ډسفیجیا اواز یې خفوالی لري یو نوع هارسنس دی پکې لکه د ټکي نه معلومه دی د اس په څیر باندې غږ دی هارسنس دی پکې سمه ده دا کله زموږ سره رامنځته کېږي چې لرینجل کم نروز دي دا موږ سره پیرالایز دي یا چې کوم موږ سره فولډز دي دا په صحیح توګه باندې دغه وایس نه جوړوي اینډ ډسنیا او په بریتنګ کې ورته مشکل دی ډسنیک دی has been progressively worsening over the past 2 months او دا ډسنیا او هارسنس چې دی دا د تیرو 2 میاشتو نه په زیاتېدو دی دا سمټمز یې په ورس کېدو دي په خرابېدو دي نورم chronic smoking history لري for as long as he can remember څومره پورې چې یاد دی څومره پورې چې فکر دی دا وایي چې زه سموکر یم سمه ده he also states that he has been having double vision leaning forward کله چې داسې ښکته طرف ته ګوري نو سترګو کې مثلا ډبل ویژن دوه ورته ښکاري شیان during physical examination auscultation reveals mild inexpiratory wheezing bilaterally over the lungs inspiration expiration په end کې end expiratory wheezes اوریدل شوي دي په auscultation په دوران کې radial pulses equal دي دلته چې دا چې وایي radial pulses 2+ دي او symmetric دي bilaterally دواړو طرف باندې موږ سره چې دی نبض یا پلس چې دی دا equal دی نو دلته د یو پیتالوجي اکسکلوډ کاغې ته وایي کوکټیشن اف یورټا په هغه کې چې دی زموږ سره بیا فرق په دواړو کې ها نو تایرومیګلي تایرايډ انلارج نه دی ډیفیوز وینس ډسټنشن از observed in the neck and chest wall دا ډیره مهمه خبره ده یو دا خبره یو زموږ سره دغه او اډیما دا پکې present diffusely throughout the upper extremities دوی داسې وایي چې په دې پیشنټ کې چې کوم فیس دی هیډ دی نیک دی او اپر ایکسټریمیټیز دي دا ایډیمیټس دي پړسوب لري د دې ترڅنګ په دې کې موجود چې کوم وینز دي وریدونه دي دا راپړسېدلي دي انګارډ دې معنا څه شوه دې معنا دا شوه دس از سوپیریور وینا کیوا سنډروم ډاکټر صاحبانو سمه ده دس از سوپیریور وینا کیوا سنډروم سوپیریور وینا کیوا سنډروم د ډېرو علتونو د وجې کېدای شي خو دا څه ته وایي کله چې زموږ سره سوپیریور وینا کیوا د یو میس په واسطه د یو کتلې په واسطه تومور په واسطه د یو سیسټ په واسطه دا زموږ سره کمپریس شي مثال په توګه دا سوپیریور وینا کیوا ده او دا چې دی زموږ سره کمپریس شوله د یو څه په واسطه فشار پرې راغی نو دا به موږ سره بند شي وینز دي لو پریشر سیستم دی چې بندیږي یا تنګیږي د دې سره چې د دې د لارې کومه وریدي تخلیه د هغه هم بنده شي نو په هغه ساحو کې زموږ سره وریدونه چې شي انګارډ شي وپړسیږي سمه ده دس از کالډ سوپیریور وینا کیوا سنډروم اوس دلته کاز موږ سره څه شی دی دوی وایي چې فنډوسکوپیک ایگزامینیشن ریویلز پیپیلیډیما خو فنډوسکوپي باندې پیپیلیډیما هم شته فنډوسکوپي چې دی دا زموږ سره د ریټنا ایگزام ته وایي او دا به زه دغه کم ها دا که زموږ سره ریټنا ده موږ چې په فنډوسکوپ باندې ګورو دی په منځ کې زموږ سره یو ساحه ده هغې ته چې وایي فنډس وایي دغه ریټنا چې کوم فنډس دی په ریزډ انټراکرینیل پریشر کې هر هغه حالت چې په هغه کې موږ سره انټراکرینیل پریشر ریزډ وي نو په هغه کې به زموږ سره دا څنګه شي دغه به زموږ سره راوپړسېږي دا منځنۍ برخه چې دی دا به راوپړسېږي دغه منځنۍ برخه چې ده فنډس چې ما ویلي دا به راوپړسېږي اوکې د ډاکټر صاحبانو دغه ساحې پړسوب ته چې دی پیپیلیډیما وایي چیسټ ریډیوګرافي از پرفارمډ ا سسپیشیس میس چیسټ ریډیوګرافي موږ وکړله او یو سسپیشیس ماس موږ سره یو شکمنه غوندې کتله ښکاره شوه آیډنټیفایډ ان هایلایټډ ان د امیجنګ سټډي بلو ښه دلته به زه مارجن تاسو ته جوړ کړم دا تاسو لیدلی شئ دا زموږ سره یو کتله غوندې دی یو میس دی ودرې دا مارجن چې زه برابر کړم تاسو پرې پوه شئ چې کومه ده کتله ما ته خو ډېر کلیر ښکاري خو تاسو ته به ښکاري که نه دلته که تاسو وګورئ دغه اوپیسټي ښکاري ډاکټر صاحبانو دغه اوپیسټي ده دغه میس دی او دا ایریا موږ سره د سوپیریور وینا کیوا ایریا ده دلته یا ټیومر دی یا میس دی یا سیسټ دی یو څه دی خو دوی څه شی کړي سوپیریور وینا کیوا کمپریس کړې ده یعنې زمونږ ډایګنوسس خو موږ سره راغی چې سوپیریور وینا کیوا سنډروم دی خو نه ته ودرې سوال کې زموږ نه څه شی غواړي دا ډېر مهم دی ویچ امبریالوجیک ډیرایویټیوز یعنی کوم یو امبریالوجیک ساختمان is most closely associated with the یعنی تر ټولو نږدې تړاو لري with the structure compressed in this patient
د کوم سټرکچر سره کوم چې په دې پیشنټ کې کمپریس شوی دی فشار پرې راغلی یعنې معنا دا شوه چې زموږ خبره صحیح د سپیریور کیوا سنډروم دی په یو څه فشار راغلی په څه فشار راغلی په سپیریور نکیوا راغلی خو دغه فشار چې په څه راغلی دوی وایي چې د کوم یو امبریولوژیک ډیرایویټیو نه دا ساختمان رامنځته شوی دا په څه شي چې فشار راغلی دوی سپیریور وینا کیوا ښایي انډایرکټلی چې سپیریور وینا کیوا د څه نه رامنځته کیږي سوال دا دی ما درته ډېر اسانه کړه اوس تاسې ته زه لږ ټایم در کوم په دې کې تاسې سلیکټ کوئ کم یو زه به ټرنکس آرټریوسس دی کارډینل وینز دي endocardial cushions دي right 6th pharyngeal arch دی left 4th pharyngeal arch اوس تاسو ووایئ چې د دې کې زموږ سره کم یو دي کم یو رایټ آنسر دی یعنې سوپیریور نه کې موږ سره کم سټرکچر نه رامنځته کېږي ښه دیس واز ټایم مطلب دې ټایم کې تاسې پاس کولی هم شئ آپشن سلیکټ کړئ خو زه به آنسر تاسو ته ویم د دې آنسر دی زموږ سره ډاکټر صاحبانو کارډینل وینز سمه ده کارډینل وینز د دې آنسر دی کارډینل وینز هغه سټرکچر چې کوم نه موږ سره سپیریور وینا کیوا رامنځته کېږي کوم نه چې زموږ سره سپیریور وینا کیوا رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو سپیریور وینا کیوا خطا کوېسچن وشو ډاکټر صاحبانو تاسو په دې باندې پریکټس کوئ نن دپاره دا لیکچر دی زموږ نیکسټ لیکچر کې به موږ په هارټ په اناټومي باندې خبرې کوو انشاءالله داسې دی چې موږ په دې کورس کې ویکلی سیشنز هم لرو انشاءالله لایف سیشنز په پای کې ستاسو څه سوالونه وي هغه به انشاءالله زه جواب کوم ډېره بهتره چې تاسو ټول یې جوین کړئ تاسو ته به چې دی یو خو دا دی چې اکټیو لرنینګ به کوئ بل چې چاته څه سوال یې هغه به هم پکې حل کېږي